السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، له ډېره وخته بعد تقریبا یو میاشت دوی کېږي ما ویډیو نه ده کړې. د هغه څه وجوهات ول زه د خاطر افریدي یو شعر اکثره وخت وایم. هغه د یو شعر یو بیت دی، د یو غزل یو بیت دی چې وایي یو غم نه دی، یو غم نه دی چې وکړې ای خاطره، یو غم نه دی چې وکړې ای خاطره، ډیر غمونه دي کوایه په ساړه زړه. نو هسې خو د ټولو پښتنو ژوند مجموعي طور تریخ دی، خو زموږ بیا نه پوهېږم چې بیا څه خواره برخه ده، بیخي تریخ دی. تقریبا یوه میاشت مې په دې کې تېره شوله چې په کوم کور کې چې زه وم هغه د کرایې کور و، نو هغه خاوند په خپله وراتلی، زه بچي ته واده کوم، دی په خپله د کرایې په ځای کې و، د خپل ځای ته راځم بچي ته واده کوم، نو دا ځای راخالي کړه. نو ما ته یې داسې اچانک وویل، تقریبا یوه میاشت په کرایې په ځای پسې ګرځېدم. مشکل دلته دا و چې لرې تلای نه شوم، کوم بچیان په سکولو کې وو، نو لرې نه شوم تلای، د لېب په نږدې ځای کې پسې ګرځېدم ډېر ستړی کړم. په اخر مې ځای پیدا کړ، نو ورته رالم. دا اوله ویډیو ده په دې نوي سرای کې چې کوم تاسو سره. نو دوستانو بیرته راځم خپل ټاپک ته راځم، چې زما ټاپک پخوا ما تاسو سره شیر کړی په بار چې زه غواړم پر یوټیوب باندې کار وکړم، او زه غواړم نوي ځوانان و دې خوا ته راوبولم. خو ما ډېر کوشش وکړ، ما ډېر هڅه وکړه چې زه نوي ځوانان له یوټیوب سره بلد کړم، خو بدبختانه له بده مرګه نه پوهېږم چې زموږ ځوان طبقه ځوان کل ولې په دې سر نه خلاصوي. ډېر ملګرو ته مې مخامخ وویل، په ټلیفون کې مې ورته وویل چې ورور راسئ زه یوټیوب چینل در جوړوم، زه طریقه در ښیم، پر دې باندې کار وکړئ. خو له بده مرغه او ګروپ ما جوړ کړ، ملګري دا دې پکې ښه دي، اوس هم دا زما غږ به اوري، په هغې کې له ما سره ډېر ملګري دي. په هغو کې داسې د ګوتو په شمار 4-5 کسان اکټیو دي، نور ګرده غیر فعال دي. 4-5 کسان فعالیت کوي، نور ټول غیر فعال دي، فعالیت نه کوي. نو نه پوهېږم چې څه وجه ده. ما دوی ته دا ویلي وو چې یوټیوب یوازینۍ هغه لاره ده چې که پر یوټیوب تاسو خواري وکړئ، محنت وکړئ، بس تاسو محنت ضایع کېږي نه. بس هم تاسو پیکیج لوډوئ، نو که فیسبوک پکوئ یا ټیک ټاک پکوئ، هسې هم بیا ضایع شي، نو تاسو لږ وخت ټیک ټاک ته دا یوټیوب ته ورکوئ. خدای مهربانه دی، یو وخت به دا مونیټایز شي، وخت به پر مخ ولاړ شي. داسې نه ده چې د ټولو غه به ولاړ شي، د ټولو غه دې نه شي ولاړ، په ټولو کې د 5 کسانو غه پر مخ څه ښه خبره ده، کوشش وکړئ. لیکن نو نه پوهېږم ځوانان کوشش نه کوي، ځوانان زما په خوله نه کوي. ډېرو ته مې وویل چې تاسو راسئ وروره، زه ستاسو هره مرسته کوم. ما تاسو ته خپل دکان در ښوولی شي، وروره که کولی شئ زما دکان نه راسئ، یا له ما سره رابطه وکړئ، پر وټساپ یې را سره وکړئ، پر انسټاګرام یې را سره وکړئ، پر میسنجر یې را سره وکړئ. وروره زه ستاسو د هرې پوښتنې جواب در کوم، چې کوم شی زما زده یې هغه زه در ښیم. وروره هېڅ احسان هم نه په در اچوم. زما کوشش دا دی چې ځوانان یو روزګار پر یو روزګار لګیا شي. خلک بیخي ډېرې روپۍ ګټي د یوټیوب د لارې، تاسو به یې ونیئ، او په دې کې ډېر ځوانان ډېر پرمخ تللي دي، ځکه هغو ډېر زیار کښلی دی، هغو خواري دغه یې نه ځي. نو زه بیا ځوانانو څخه خواست کوم چې وخت، خپل قیمتي وخت فالتو مه ضایع کړو، په فالتو ویډیوګانو کتلو په دغه باندې. که تاسو پر ټیک ټاک باندې پر یوټیوب باندې متواتر 1 غنټه کار وکړئ، زما یقین دی چې ستاسو چینل به انشاءالله یو کال یو ټیم ورکړی، په 6 میاشتې او 5 میاشتې کې به دا بالکل مونیټایز شي. او په اخري کې یو خاص ټولو ملګرو ته کوم، او یو ګیله هم جن کوم. زما بیخي ډېر ملګري دي، د ټولو وي، دا زه لافي نه وم، خو د ټولو ملګري به ډېر وي. خو زما هغه 15,000 پر کوم چې زما فیسبوک دی پر دې باندې پردي، تقریبا دی لږ تر 15,000 به کم وي، تقریبا 4,200 یا 800 پر دغه باندې فالوورز دي پر فیسبوک مې، او یو بل پیج مې دی پر هغه باندې 14,000 فالوورز دي. نو په دې کې تاسو اندازه ولګوئ، په دې کې کم سے کم زما اندازه خدا ده چې 1000 کسان خو به نو یوټیوب بران وي، 1000 کسان خو به یوټیوب لري، دا 1000 کسان خو ما پیژني په شخصي توګه. لیکن نه پوهېږم په 1000 کې دوستانو تاسو زما څونې خوارۍ وګورئ. په دې زما د چینل پر د روانې میاشتې پر 22 تاریخ غالبا، اوس مې یېر دی چې پر 22 تاریخ مې کریټ کړی، جوړ کړی مو کړ.
خو د دې میاشتې پر 22 تاریخ غالبا د دې 3 میاشتې پوره کېږي نو په 3 میاشتې کې تر اوسه 1.5 سل سبسکرایبر مې اخیستی صحیح دی د دې ټارګټ هدف چې دی 1000 سبسکرایبر دی په کال کې پوره کوي او د دوی کال ته شي دی کوم و دې خاطر وخت اخر صحیح دی نو دوستانو زه له تاسو بیا یو هیله کوم خاص کوم چې په دې تاسو هیڅ نه دي تاسو ته هیڅ تاوان نه رسیږي او ماته ډیره ګټه رسیږي دوستانو چې تاسو اوس هم د زما ویډیو ګوري دلته د لاندې چې کوم دا تاسو وینئ دا سبسکرایب سره بټن چې لګېدلی ده دا ووهئ دا به خړی سي او د دې په څنګ کې د ګنټۍ نشان دی دا چې ووایي لوړ ال پر لیکلی دی پر دا ال ووایي د دې معنا دا ده د ګنټۍ غزه چې هر وخت ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته ډایرکټ نوټیفیکیشن درځي تاسو ډایرکټ خبري چې ویډیو پورته شو نو دا کار تاسو وکړئ دوستانو په اخر کې بیا خاص درته کوم زما هر ویډیو ګوري لایک کوئ کمنټ راکړئ په دې زما ډېره حوصله افزایي کېږي او زما چینل سبسکرایب کوئ کار چا نه سبسکرایب کړی اول واري خامخا سبسکرایب کوئ دوستانو زه وخت پر وخت باندې د مختلفو شاعرانو ویډیوګانې پورته کوم تاسو کولای شئ چې هغه وګورئ او دوستانو په دې کې ما خپل ویډیوګانې ډېرې کمې پورته کړي تقریبا یو یا دوه ویډیوګانې ما د خپل ځان خپل شعرونه پورته کړي زه کوشش دا کوم چې د هر هغه شاعر ښایسته کلام یې ولي کار څوک وي یوه ګیله له ما څخه خواز ملګري کوي ما ته پر مسنجر باندې ډېر شعرونه دوستان راستولی دي چې زما شعر ولې وځنډېدی یا دغه دوستانو ما ته چې کوم کسان راستولی دي د هر سړي شعر به زه خامخا خپل یوټیوب چینل باندې پورته کوم تاسو انتظار وکړئ د هېڅ چا هم زه نه پرېږدم د هېڅ چا چې ما ته کوم کسانو را لېږلي دي هغه به زه ضرور پورته کوم ځکه چې دا ستاسو امانت دی له ما سره پراته دي او یو خاص ورته کوم کار چا هر شاعر ملګري ما ته شعر راستوي په خپله دا شعر لیکئ بیا را کافي کوي ډېر ملګري ما ته تصویر راواستوي د یو شعر دا کړی نو بیا هلته موږ ته څه ستونزه وي نو تاسو داسې کوشش کوئ چې دغه کوئ دا شعر ولیکئ بیا راواستوي په مسنجر یا په وټساپ باندې ما له راستوئ نو به ما ته بیا ډېر تکلیف نه وي اور بل بیا یو الفاظ درته کوم دوستانو اخري خبره بیا مخکې چې م کړې وه خبره بیا درته کوم چې دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ دوستانو ستاسو ډېر قیمتي وخت نه اخلم په دا اخري کې زه غواړم خپل یو کلام له تاسو سره شیر کړم ستاسو په درنو حضور کې وړاندې کړم دوستانو یو پخوانی کلام مې دی خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي وای مینه دې تل وي مینه دې تل وي په نفرت باندې دې اور پورې سي مینه دې تل وي په نفرت باندې دې اور پورې سي چې دیدن نه وي محبت باندې دې اور پورې سي وای چې نه یې ته خورې نه د بل مسلمان شپه کېږي چې نه یې ته خورې نه د بل مسلمان شپه کېږي داسې دنیا داسې دولت باندې دې اور پورې سي جانانه مینه به کوو خو څوک به نه خبرو جانانه مینه به کوو خو څوک به نه خبرو په رسوایي او فضیلت باندې دي اور پورې سي وای د عاشقانو سره هیڅ کله وفا نه کوي د عاشقانو سره هیڅ کله وفا نه کوي د معشوقو په دې عادت باندې دي اور پورې سي وای ښایسته ځوانان یې د وطن څخه ډېر لرې بوتلل ښایسته ځوانان یې د وطن څخه ډېر لرې بوتلل غزنوي ورک یې کړه غربت باندې دي اور پورې سي ښایسته ځوانان یې د وطن څخه ډېر لرې بوتلل او غزنوي ورک یې کړه غربت باندې دي اور پورې سي ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه ژوندي اوسئ دوستانو بیا یو الفاظ درته کوم که زما چینل نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ او ما ته کمنټ راکړئ زما د ویډیو په باره کې ما ته کمنټ راکوئ چې آیا دا زما ویډیو ستاسو خوښه ده